د کندهار ښار ترڅنګ په 9 ولسوالیو کې د 100 بابه شنو خونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي پر یادو شنو خونو 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د لارې ورکول کیږي. په کندهار ولایت مرکز او د 9 ولسوالیو په شمول باندې 100 بابه شنې خونې د ملګرو ملتونو د پراختیایي صندوق یا پراختیایي پروګرام له لارې څخه د 12 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په 9 ولسوالیو د مرکز په شمول باندې جوړیږي چې عملاً اوس د عملي چارې د نصبولو یا د توزیع کولو اوس عملاً شروع شوي دي. بلخوا د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وچکالۍ په دغه وختونو کې د شنو خونو ارزښت خورا ډیر دی، ځکه یو خو د اوبو سپما ډیروي، د بلې خوا بیا ښه حاصل ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې د شنو خونو ترڅنګ دې په دغه ولسوالۍ کې چک ډمونه هم جوړ کړل سي څو بیا ځلې مځکه چارج سي چې ډېرې سي هر سړی کولی شي د هغه د کور د ضرورت دفع کولی شي. انشاءالله په هسې وخت کې حاصل موږ اخیستلی شو چې په هغه وخت کې نه وي لکه ژمی، هغه وخت کې مثال چې هر شی که بینډۍ که بانجان وکري هغه انشاءالله د کوکنار بجیل ګرځي. دا ډېر ښه پروګرام دی، خدای چې دا ډېر کې نور خلکو چې هم فعاله کړي. څه لږ مشکلات یې پر راګرځي، نو باید اوس د خلکو سره باید پوره امداد وشي، باید نور کومکونه ورسره وشي. دغه خو معنا کم چې د انجینرانو او د مشرانو کور ودان چې دغه نه قدر کې کومه کې د خلکو سره وکړي، نو نور تم اړتیا څه وای د نور سم وسی نو به اوس که هغه په خوا وبه وای بیا د ضرورت نو اوس موږ خلک هیڅ نه لري ډېر نو دغه د ضرورت ورته لري. یا د شنې خونې به د کندهار ښار ترڅنګ په دامان، تختپل، ارغسان، سپین بولدک، پنجوایي، ارغنداب، معروف، ژړۍ، خاکریز، لوړ شاولي کوټ او کښته شاولي کوټ ولسوالیو کې جوړ سي چې هره شنه خونه به د اوبو یوه لویه ذخیره، لمریزه هنداره، د اوبو ماشین او یو منظم د اوبو مدیریت سیستم سره مجهزه وي. هدایت الله سالي، امید رادیو، کندهار.